صاحب دغه ګردای میز یاد ساته چې نن نه 15 کاله وروسته به ته ماته ټلیفون کوې چې تذکره او پاسپورټ راته جوړ که که دغسې نه شول دا یاد ساته خیر دا ما خبره وکړه او ته یاد ساته انشاءالله تذکره به دله جوړوو موږ ګاونډیان څنګه باید تعامل وکړو اول خو دغه خاوره زموږ خاوره ده که څوک یې راسره مني که نه مني دا به وخت ثابته کړي خود به یې منې خود به یې منې خبره حسن خان صاحب د یو خاورې چې زه قواله لرم خود به یې راسره منې مونږ څنګه ګزاره وکړو خیر ته ګوره حسن صاحب ورور یې پښتون یې ګوره خبرې ته غوږ شه ګټه دې د حسن خان صاحب له قرضو نه به خلاص شې د خدای بنده زه د قرضو سره غېږ ته نږدې کوم او ته رانه تښتې له قرضونو نه به خلاص شې هر کس مو شل لکه قرضداری د حسن خان صاحب مونږ څنګه کولی شو چې دوه هیوادونه ګاونډي هیوادونه مخکې لاړ شو مونږ تجارت کولی شو ګوره مونږ په هر لیول باندې مونږ پاکستان او افغانستان ایران او پاکستان لکه اوس ازبکستان مونږ کولی شو چې اقتصادي برنامې مخکې کړو مونږ کولی شو چې له لاهور نه له کراچۍ نه ټرین عین ازبکستان روس ته ویسو موټروي ویسو په دې کې تم تجارت ترلاسه کوې زه یم ترلاسه کوم پښتون یم کوي پنجابی یم کوي تاجک یم کوي او دغه سیمه په امن بدلیږي حسن صاحب تاسو به 15 کاله وروسته تذکره اخلي د افغانستان زه ورته جوړوم وره زما تاسو ته ما وویل وسیم زه اخلم او الله دې روغ لري کرزی صاحب سره حامد کرزی صاحب یو پیره سره په